په خیبر پښتونخوا 400 علاقه کې د خواجه سراو د تختولو کوشش ناکام شوی دی، خو مجرمان ولې دغه خواجه سرا یعنی هجړه تختولو او سی ورسره کول غوښتل، د دې ټولو معلوماتونه په تفصیل سره ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو دا خبره د هیڅ چا نه پټه نه ده چې په خیبر پښتونخوا کې اکثره وخت داسې کارونه کیږي چې د واده په دوران کې یا د واده پروګرام په ختمېدو سره خواجه سرا باندې ډزې شوي او وژل شوی دی، او یا داسې هم لیدل شوي دي چې خلک د هغوی په دیرو باندې ورځي او په هغوی باندې ډزې کوي او د وژلو کوشش یې کوي. همدغسې یو واقعه د 400 په تنګي کې شوې ده چې یو خواجه سرا چې څه کسان ورپسې ورغلي وو او د پولیسو په وینا چې دغه مجرمانو ډزې هم کړي دي، خو دغه خواجه سرا پکې بچ شوی دی. په دې کې د یو ملزم نامه نومان ولد معشوق ده او د بل نوم تلاوت شاه ولد محمد دی. په دې مجرمانو کې د یو نوم نومان ولد معشوق دی او د بل نوم تلاوت شاه ولد محمد دی چې دوی د خواجه سراو تختولو کوشش کوي چې پولیس په موقع باندې راورسېدل او دواړه مجرمان یې هم ونیول او دوی سره چې څومره وسله وه نو هغه یې ترې هم واخیسته او نور غیر قانوني سامان یې ترې هم اخیستی دی. دوستانو یوه خبره کول باید ضروري وګڼم که دا خلک ډانسونه کوي او که هر څه کوي، خو همدا پښتانه دوی خپلو ودونو ته بوځي، خپل ودونه پرې ګرموي، نو د وژلو یې ورسره هیڅ کار نشته. که ډېر یې په زړه کې ورسره بد وي نو ودونو ته دې نه راغواړي، بیا به دا خواجه سرا ګروپ خپله مجبوره شي چې دا کارونه پرېږدي. خو دا ډېر غلط کار دی چې دې بې ازاره مخلوق باندې هر څوک راځي او وژني او یا یې تختوي، او دې خواجه سراو له هم نه دي په کار چې د خلکو نه پیسې خوري، ځکه چې کله هم دوی د خلکو نه پیسې خوري نو بیا ترې خلک ډېر توقعات هم لري. لکه څو ورځې وړاندې چې په صوابۍ کې هم داسې یو واقعه شوې وه چې یو هلک د هجړه په ډیره ورغلی و او ډزې یې کړې وې، خو هغه وخت کې هم خواجه سرا بچ شوی و. خو هغه هلک چې کله پولیس ونیولو نو یوسف جان عثمانزي صاحب سره د انټرویو په دوران کې ویلي و چې ما په دغه هجړه 2.5 کروړه روپۍ خوړلي دي او زه نه غواړم چې زما یار بل چا سره وګرځي، او ما له په دې باندې غوسه راتله. نو دوستانو دا څومره غلط کار دی. قدرمنو داسې حالات نن سبا روان دي. الله پاک دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ته هدایت نصیب کړي، امین. دا ویډیو د کتلو مو مننه کوم، ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.